هغه قوم چې زمونږ نړۍ کې اوسېږي لیکن موږ نشو لیدلی د دوی ځمکه نامعلومه ده خو ویل کېږي چې د دې قوم ښکاره کېدل یو کار پورې تړلی دی د هغه دیوال نړېدل چې په زرګونو کلونو بند ټول انسانان په ویره کې دي د هغوی د شر نه او د هغوی سره د جنګ کولو نه یأجوج و مأجوج په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د دغې موضوع ټولې پوښتنې په تفصیل سره ځوابو ذوالقرنین څوک و یأجوج او مأجوج څوک دي د دوی بدني کیفیت څنګه دی هغوی به څنګه په دیوال کې سوري وباسي په آخره کې یأجوج او مأجوج په کوم شکل سره هلاکیږي او نور داسې پوښتنې چې دوی به په ځمکه کې څنګه تباهي کوي څنګه به شر او فساد خوروي دا ټول تفصیل په نننۍ ویډیو کې کتلی شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که چېرته زموږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ نورې نوې ویډیوګانې ستاسو تر لاسونو ورسیږي یأجوج او مأجوج څوک دي یأجوج او مأجوج د طالوت او جالوت په شان عجمي نومونه دي چې د آدم علیه السلام له اولادې څخه ګڼل کېږي او د انسان له نوع سره تړاو لري خو لیکن بعضې خلک دا هم وایي چې یأجوج او مأجوج بالکل د انسانانو له نسل څخه نه دی دوی یو بل مخلوق دی خو لیکن دې خبرې ته ترجیح ورکړی دی حافظ ابن حجر رحمه الله هغه فرمایي چې دوی د انسانانو له نوع سره تړاو لري او دا خبره هم کوي وایي چې د نوح علیه السلام 3 زامن وو حام سام یافث دوی د یافث ابن نوح له اولادې څخه 2 قبیلې دي چې یو ته وایي یأجوج او بل ته وایي مأجوج رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت له دې خبر کړی دی چې په آخره زمانه کې به د عیسی علیه السلام له نزول وروسته یأجوج او مأجوج را پیدا او په ځمکه کې به خپاره شي ځمکه به خرابه کړي چې انسانان ډبرې بوټي او حیوانات هر څه به له منځه لاړ شي بله خبره چې د یأجوج او مأجوج قد او قامت د دوی بدنونه په کوم کیفیت سره دي خالد ابن عبدالله ابن حرمله له خپلې ترور څخه روایت کوي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې خطبه وویله چې لړم چیچلی و او سر یې په ټوټه تړلی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل انکم تقولون لا عدو وانکم لن تزالوا تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة تاسو خدا خبره کوي چې دښمن نشته مګر تاسو به همیشه په جګړه کې یاست تر دې چې یأجوج او مأجوج راشي د پلنو مخونو وړو سترګو او سرو تمایل تورو ویښتانو خاوندان به وي هغوی به له هر لوړ ځای څخه رامنډې وهي مخونه به یې د ګردو ډالونو په شان وي دلته صهب الشعاف یعنی د هغوی د ویښتانو رنګ به تور وي چې سور رنګ ته به مایل وي بل لفظ كأن وجوههم المجان المطرقه المجن لفظ دال او صفر ته ویل کېږي په عربي کې مخونه یې ځکه له ډال سره تشبیه کړل چې هغه پراخه او ګرده دي او المطرقه یې ورته ځکه وویل چې مخونه به یې ډبل او له غوښې ډک وي من کل حدب ینسلون یعنی له هر لوړ ځای څخه به تیز راخوشي وي او په ځمکه کې به خپرېږي هغه شخص چې دغه دیوال د انسانانو او د یأجوج و مأجوج ترمنځ جوړ کړل ذوالقرنین څوک و دغه شخص ته ذوالقرنین ولې ویل کېږي د علما کرامو له راجح قول څخه معلومیږي چې ذوالقرنین یو نیک مؤمن پاچا و پیغمبر نه و هغه ته ځکه ذوالقرنین ویل کېږي چې نوموړی د نړۍ په ختیځ او لویدیځ کې داسې ځایونو ته سفر کړی دی چې هلته لمر د شیطان د 2 ښکرونو په منځ کې راخیږي او ډوبیږي ځینې خلک وایي چې ذوالقرنین ته اسکندر مقدوني هم وایي خو دا خبره ناسمه ده اسکندر مقدوني یو بل کس دی ځکه چې اسکندر کافر و او له ذوالقرنین څخه له 2000 کلونو هم زیات وروسته تیر شوی دی والله اعلم
الله رب العالمین د کهف په صورت کې د هغه کیسه بیان کړې ده چې نوموړی په ټوله ځمکه کې سفر وکړ. دلته موږ یوازې هغه آیاتونه بیانوو چې د ذوالقرنین او یأجوج او مأجوج له کیسې سره ارتباط لري. انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. موږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی او هر ډول وسایل او اسباب مو وربخلی ول. ثم اتبع سببا، یعنی هغه ختیځ او لویدیځ ترمنځ پر یوه لاره روان شو چې هغه د شمالي سیمو غرنۍ برخې ته ورسو. حتی اذا بلغ بین السدین، تر دې چې هغه یوې داسې علاقې ته ورسېده چې د ترکانو په خاوره کې د ارمینیا او اذربایجان سرحد ته نږدې و. السدان دوو غرونو ته وایي. د دواړو غرونو په منځ کې تش ځای و چې له هغې ځایه به یأجوج او مأجوج راوتل. هغوی به د ترکانو په خاوره کې فسادونه کول، کښتونه او نسلونه به یې تباه کول. کله چې ترکانو له ذوالقرنین سره قوت ولیده نو داسې فکر یې وکړ چې ښایي دغه پاچا د واک او ښه صلاحیت څښتن وي. هغوی ذوالقرنین ته عریضه او شکایت وکړ چې د دوی او یأجوج او مأجوج ترمنځ لاره بنده کړي او په دې ځای کې یو دیوال جوړ کړي. سو هغوی پرې برید ونه کړي. د دې کار په بدل کې ترکانو ذوالقرنین ته مال هم راوړل، خو هغه نیک پاچا پرته له کومې بدلې څخه یوازې د الله رب العالمین د رضا په خاطر د جوړولو پرېکړه یې وکړه. نوموړی دې نتیجې ته ورسېده چې د دې ستونزې اسانه حل دا دی چې د دواړو غرونو په لاره کې یو قوي دیوال جوړ کړي او لاره بنده کړي. په همدې خاطر نوموړی ترکانو ته وویل چې تاسو یوازې له ما سره لاسي مرسته وکړئ. فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینهم ردما. پاچا د اوسپنې لوی لوی تختې یعنی صادرونه د دواړو غرونو په منځ کې په ترتیب سره ودرول او بیا یې هغوی ته وویل پر پکو اور بل کړئ. حتی اذا جعله نارا، یعنی کله چې د اوسپنې صادرونه د ډیر حرارت او شدت له امله د اور په شان سره شول. قال آتوني افرغ عليه قطرا. نو هغه وویل نو اوس ویلې شوي مس راوړئ چې زه یې پر اوسپنیزو صادرونو واچوم. له هغې سره د اوسپنې تختې ډېرې قوي ونښتې او د یو سخت غر په شان ودرېدې چې د چا زور پرې نه رسېده.